ملګرو لکه څرنګه چې د محمد نبی خبره په فیسبوک یوټیوب یا هم د نورو سوشل میډیاګانو باندې سخت روانه ده او زور یې اخیستې ځینې خلک محمد نبی ګرم بولي او ځینې خلک بیا هم او هغه کس چې محمد نبی ته کانزل کړي او هغه بدګاڼي خو محمد نبی په تازه یو مرکه کې له یو خبريال سره چې کړي ده د هغې مهم یو څو ټکي مو رااخیستي دي تاسو ته په همدغه ویډیو کې در وړاندې کوو محمد نبی له خبريال سره مرکه کړي ډېره دردونکې وه موږ ډېر زر قضاوت کوو محمد نبی اساخیل چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی دی وویل مونږ چې په ورلډ کپ لوبې شروع کړې دي نو که مونږ بیرته هم ولاړ یو له میدانه چیغې وي وډلري ځان آوټ نه کړې اوس تاسو ووایاست چې په کوم کار سره زما مور ښځه خاندان دا ټول سپک کیږي نو زه به څنګه لوبه وکړم او زه ولې چپ پاتې شم که ماته پیسه مهمه وای نو دغه $3000 زه په یو ساعت کې اخلم خدای نه شکر چې غاټ سریونه او مارکیټونه لرم خو نه دا زموږ د مینوالو فکر دی ځینې راته وایي ته په ډالرو ښه لوبه کوې قسم خورم که د 2 ځله مې د هند پیسې په لاس لګېدلې وي ټولو مې په غریبانانو او خیریه بنسټونو د لارې وویشلې وایي که حالاتو همداسې دوام وموند زه او رشید او یو څو نور شاید د تل لپاره خپله استعفا وړاندې کړو او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره به نور ونه